قال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. رسنۍ په اوسني عصر کې د خبر رسولو، ابلاغ، عامه پوهاوي او دعوت تر ټولو مهمه وسیله ګڼل کیږي. له همدې امله د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د حکومتدارۍ په برخه کې هم د رسنیو اهمیت خورا روښانه دی. رسنۍ یا مطبوعات چې د خپل ځانګړي اهمیت له امله د حکومتدارۍ یوه قوه ګڼل کیږي، نه یوازې له ورځنیو پیښو د خلکو د خبرولو له اړخه بلکې د اذهانو د تنویر، اسلامي دعوت، تعلیم، فرهنګي مبارزې، د خلکو د معلوماتو د سطح لوړولو او د دشمن د تبلیغاتي او رواني جنګ څخه د ولس د ژغورنې له اړخه هم اهمیت لري. لکه څنګه چې الله تعالی موږ ته د اسلام د دشمنانو پر وړاندې د هر ډول قوتونو د برابرولو امر کوي او فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. نو په دې خاطر چې رسنۍ په اوسني وخت کې د فرهنګي او رواني جنګ وسیلې دي او د یو نظام د استحکام مهم عامل ګڼل کیږي، اړینه ده چې د الله متعال د دې امر پر ځای کولو په خاطر موږ او تاسو ټولنه په دې برخه کې ښه غښتلې او پیاوړې وي. په دې سربیره رسنۍ د اسلامي دعوت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په لاره کې اغیزناکې وسیلې دي چې باید د دې اهدافو د تحقق په لاره کې داسې په لوړو اسلامي، فرهنګي او مسلکي معیارونو برابري او په لوړ حکمت سره وکارول شي، لکه څنګه چې له منبر څخه د دې مبارک آیات په مصداق ګټه اخیستل کیږي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، یعنی د خپل رب لارې ته په حکمت او ښې موعظې سره خلک راوبوله، چې دغه اهداف هم په اوسني عصر کې د رسنیو له لارې په ډیر وسیع، چټک او اغیزناک نظم متحقق کېدلی شي. بناء رسنۍ چې د اسلامي شریعت، افغاني فرهنګ او ملي ګټو په رعایت سره خپل پیغامونه او پروګرامونه د مسلکي معیارونو په چوکاټ کې خپاره کړي، بې له شکه چې د ټولنې د علمي، فرهنګي، سیاسي، پوځي، اقتصادي او داسې نورو برخو په پرمختګ باندې مثبتې اغیزې درلودلی شي چې دغه ټول د اسلامي نظام په ټینګښت کې رغنده رول لوبوي. موږ د افغانستان اسلامي امارت د علومو اکاډمۍ د بشري علومو د معاونیت دغه هڅه چې د اسلامي نظام په ټینګښت کې د رسنیو ونډه تر عنوان لاندې علمي څیړنیز سیمینار یې جوړ کړی، د رسنیو نظام او خلکو ترمنځ د لا ښې همغږۍ او د یو بل د اړتیاوو او حقیقتونو د ښه درک او تفاهم په لاره کې یو د قدر وړ مثبت ګام بولو. له الله متعال څخه ټولو ته په هر نیک کار کې توفیق او اجرونه غواړو او هیله من یو چې په دې سیمینار کې به د علماو، پوهانو، استادانو او متخصصینو له لوري د رسنیو، خلکو او نظام ترمنځ د لا ښې همغږۍ او د یو بل د ملاتړ لپاره مناسبې علمي او عملي طرحې او وړاندیزونه ارایه او د تطبیق لپاره وړاندې شي. په درناوي د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء الحاج محمد حسن اخوند.